الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د الله رب العزت په توفیق سره د سورة البقره 283 نمبر آیت پورې خبره شوې وه او په دې اخرني آیتونو کې الله رب العزت بعض آداب او مسائل بیانول چې د هغې تعلق د قرض و د لین دین سره دی او په دې 283 نمبر آیت کې اخرنی خبر الله دا کړې ده والله بما تعملون علیم او الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ پوهه دی یعنې د الله علم پراخه دی څوک ترې پټېدی نه شي څوک ترې پناه کېدی نه شي اوس په دې روان آیت کې دا خبره ذکر کیږي چې ځمکې او اسمانونو کې چې څه دي دا د الله دي او تاسو که یو خبره پټوئ هم الله ته معلومه ده که ښکاره کوئ هم الله ته معلومه ده د الله علم دومره پراخه دی د الله په نزد دا نشته چې دا پټ ته او دا ښکاره ده هر څه الله ته واضح دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض خاص د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول د الله مخلوقات دي او د الله د بادشاهۍ لاندې دي نو څنګه به د هغه الله سره د خپلو مخلوقاتو علم نه وي او څنګه به د هغه الله نه هغه مخلوق پټ شي او پناه شي چې هغه پیدا کړي هغه دي نو ځمکې او اسمانونو کې چې څوک هم دي سره د ځمکې او اسمانونو د ټول د الله په بادشاهۍ کې دي وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او که تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټوئ هغه یحاسبکم به الله حساب به کوي تاسو سره په هغې باندې الله فیغفر لمن یشاء نو بخنه کوي هغه چاته چې خوښه شي ویعذب من یشاء او عذاب ورکوي هغه چاته چې ویې غواړي والله على كل شيء قدير او الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی کله چې الله رب العزت دا آیتونه راولېږل خصوصا دا آیت چې تاسو چې څه ښکاره کوئ او که څه پټوئ الله ته معلوم دی او الله به درسره حساب کوي یو روایت کې داسې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی عمر عبدالرحمن بن عوف معاذ بن جبل بعض نور صحابه کرام رضی الله عنهم رالو او د رسول الله وسلم په مخ کې به دې زنګنانو را پرېوتو د عاجزۍ د لاسه او دی ووی ای د الله رسوله زموږ دې په الله قسم وي داسې سخت آیت په موږ باندې نه دی راغلی لکه څنګه چې دا آیت راغی لکه زړه کې چې کومه خبر راځي الله په دې موږ رانیسي نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ووی هکذا انزلت دا آیت نازل شوی د قشان دی نو هغوی بیا وایي چې یا رسول الله دا خو موږ هلاک شو دا خو ډېره ګرانه شوه چې په زړه کې یو خبر راځي الله موږ سره د هغې هم حساب کوي نو رسول الله وسلم غوسه شو ورته یې ویې ستاسو که څه هغه خبرې ته اراده ده کومه خبره چې بني اسرائیلو کړې وه بني اسرائیلو ته چې کله موسی علیه السلام خبره وکړه نو هغوی سمعنا وعصینا موږ واورېده او موږ یې نه منو تاسو ګورئ داسې وایئ تاسو وایئ سمعنا واطعنا موږ واورېده موږ یې منو هغوی نه رسول الله دغه زموږ مطلب نه دی خو دا مسله ډېره ګرانه ده چې الله په هغه سبب موږ سره حساب کوي څه چې په زړونو کې راځي نو الله رب العزت بیا اسانتیا راوسته او روان دو آیتونو کې الله رب العزت دا خبره واضحه کړه
چې خطا او هیر په دې الله تاسو نه رانیسي. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله زما امت ته هیر معاف کړي دي، خطا یې ورته معاف کړې ده، او په زړه کې چې کومې خبرې اوړي راوړي دی ورته معاف کړي دي. اوس دا آیت داسې منسوخ نه دی چې د دې هر څه ختم شو. منسوخ نسخ دا خو په حلال و حرامو کې راځي، داسې حلال و حرامو مسله خو نه ده. ګوره په زړه کې چې کومې خبرې اوړي راوړي هغه دوه قسم. یو قسم هغه دي چې الله په موږ رانیسي، نو دا آیت د هغې دپاره شو. بل قسم هغه دي چې الله په موږ نه رانیسي. لکه اوس یو سړي په زړه کې هسې شیطان ورته وسوسې اچې راچې عارضي پکې اوړي راوړي او دی ځان منع کوي د هغې نه او دغه طرف له توجه نه ورکوي. رب العالمین په دې خبرو موږ نه رانیسي. دا د الله رحم دی. یو هغه دی چې په زړه کې ښه پخې نافرمانیانې پرتې دننه د ګناه خبرې نور داسې څه چې هغې کې د الله نافرماني عارضي نه وي، بلکې د سړي کې په خپله دا خباثت پروت او د نافرمانیانې او د ګناهونو الله په دې رانیوه کوي. ګوره حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د نیکۍ اراده وکړي ښه یقیني، هسې هغه اراده نه لکه بعض وایي زه ته اراده وکړه زه مه خو اراده وکړه، دا خو دروغ دي. د اول نه ستا زړه کې دي چې زم نه کوم یې نه خو اراده مې کړې، دا ورته دروغ وایي. نه چې د چا په زړه کې په ښه اراده ده د یو نیک عمل چې زه به یې کوم او بیا په منځ کې څه عذر راغی د هغې د لاسه ده ونه کړه، رب العالمین وله نیکي ورکوي، اجر وله ورکوي. ولې ځکه چې د اراده پخه وه، بیمار شو، بله مسله راغله، بده راغله. دا د الله رحم دی. عمل یې کړی نه دی، الله وله اجر ورکو. دغه شان چې په زړه کې د ګناه اراده راشي او دې سړي بیا ځان د ګناه نه منع کو د الله د یېرې د لاسه، رب العالمین وله نیکي ورکوي، یو اجر ورته ملاوي، یو اجر. ښه د دې دا مطلب نه دی چې هر ټیم که د چا په زړه کې سوچ راشي او د دغه ګناه ونه کړه الله وله اجر ورکوي. کله د سړي په زړه کې ښه په ښه اراده یي د ګناه کولو خو طاقت یې نه وي، نو ده د الله د یېرې نه خو نه ده پرېښودی، دی خو الټه به رانیوی کېږي. نو زړه کې چې کومې خبرې اوړي راوړي دا ټول یو شان نه دي. بعض خبرې هغه دي چې الله پرې موږ نه رانیسي، بعض خبرې هغه دي چې الله پرې موږ رانیسي. دا نه چې یو سړی خوشحاله شي جره بس چې څو پورې د عمل نه یې کړی الله تعالی نه رانیسي. نه، په بعضو اوقاتو کې، په بعضو اوقاتو کې چې سړی د الله د یېرې نه هغه ګناه ونه کړي، هغه خبره ونه کړي، هغه عمل ونه کړي، ده ته پرې الله اجر ورکوي. رانیوه خو پرېږده الله اجر ورکوي. خو چې د یو سړي په ښه اراده ده، یو سړي اراده ده زه را پلانې وجرم خو څه لار جوړه نه شوه د هغه د وجلو، ده له به الله اجر ورکوي. ته ښه په ښه اراده کړې دی به رانیوی کېږي. یو سړي ښه په ښه اراده کړې ده چې زه نشه کوم، دوکان ته لاړ نشه نه وه، ده له به الله اجر ورکوي. ځکه چې نشه نه وه، نه ده خو اراده کړې وه د ګناه د کولو، خو طاقت یې نه و، څه لار ورته جوړه نه شو. دې آیت کې یرم ده چې څه تاسو راښکاره کوئ څه پټوئ، الله وایي ما ته معلوم دي زه به سره حساب کوم. یره هغه دا ده چې کله هم ته ګناه کوې که نه د خلکو نه پناه نو دا آیت ساته ګوره د الله نه پناه نه یي. که ته د دیوال نه پناه یې ته د الله نه پناه نه یي. که د شپې تیاره ده نو کوم رب چې د تیاره پیدا کړې ده د هغه نه خو پټ نه یي. یاره چا وانه وریدو چا ونه لیدمه او صرف په موبایل کې یا د موبایل نه به دا شیزونه ډیلیټ کوم، ته خو به هر څه د هغې نه ډیلیټ کړې، خو د رب العالمین سره چې کوم حساب دی د هغې نه به څنګه ډیلیټ کړې، د هغې نه به څنګه صفا کړې. نو څه چې تاسو راښکاره کوئ الله وایي یا څه پټوئ یحاسبکم به الله، الله به سره د هغې حساب کوي. ها بیا د الله خوښه دی چې چا ته معافي کوي او چا ته عذاب ورکړي. خدای د ساتئ چې کله داسې ګناه واقع شي چې د هغې د لاسه انسان کافر کېږي، لکه یو سړی شرک وکړي، دا اوس الله مضبوطه فیصله کړې ده چې څوک په شرک باندې مړ شو ده ته بخښنه نشته. نو دا چې که الله وغواړي معاف به یې کړي، که الله وغواړي عذاب به ورکړي. دا هغه ګناهونو کې دی چې د شرک نه کتی دي. لکه یو سړی دی ګناه کبیره یې کوله او مړ شو، موږ وایو چې دروغ یې وي، دروغ ګناه کبیره ده مثال، او دی مړ شو توبه یې ونه ویسته، اوس دی د الله د مشیت لاندې دی. که الله وغواړي د قیامت په ورځ ده ته به بښنه وکړي،
او که الله ونه غواړي عذاب به ورله ورکړي او دا اختیار ټول د الله سره دی په مخلوقاتو کې داسې څوک نشتي لکه څنګه چې د بعضو ګمراه فرقو والا دا عقیدې دي څوک وایي د پلاني بزرګ په لاس کې جنت او جهنم دی او څوک وایي د بعض وایي د علي رضی الله عنه په لاس کې جنت او جهنم دی څوک وایي د رسول الله وسلم په لاس کې د قیامت پورې جنت او جهنم دی نه جنت او جهنم او دې ته به څوک نه نوځي څوک نه نوځي دا ټول اختیار د الله سره دی له بل چا سره نشته ها بعضو مخلوقاتو له صرف الله گنجایش د دې ورکړی چې دې سفارش وکړي د چا په باره کې اگر سفارش به هم هله کوي څو ورځې مخکې موږ خبره وکړه چې الله راضي او الله اجازت ورکړي نو د الله د باچایي نه بهر خبره نشته په دې روانو ایتونو کې بیا رب العالمین صحابه کرامو ته مسله اسانه کړه چې نه په هره خبره رانیوه نشته نو یو سوال زړه ته دا راځي چې الله د مخکې نه ولې دا مسله داسې نه بیانوله چې اول یې دا بیان کړی چې تاسو به زه رانیسم په هره خبره باندې یا زړه کې چې ساوډي راوړي ګوره دا امتحان یې پته ولګي که د رب العالمین مسله سخته راولېږي بیا یې اسانه کړي چې د سختې مسلې به دې وخت کې د خلکو د ایمانونو پته ولګي هر وخت خو به داسې نه چې څه موږ غواړو یو حقه به الله وایي او نه به هر وخت پستې او اسانې مسلې امتحان وي کله سخت راشي کله مشکل راشي نه کې د ایمان پته لګي دا اخرني دوه ایتونه د سورې بقرې چې کوم دي دا ډېر اوچت شان والا ایتونه دي ډېر اوچت شان والا او حدیث کې دا راځي صحیح بخاري کې او صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلة کفتاه چا چې د شپې دغه دوه ایتونه د سورې بقرې ولوستو د اخرني دا به ورله کافي شي او حدیث کې داسې راځي دا حدیث امام احمد راوړی دی امام نسائی هم راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله ماله د اخرني ایتونه چې کوم د سورې بقرې دي دا یې ماله راکړي د داسې خزانې نه چې هغه خزانه د عرش لاندې ده لم یعطهن نبی قبلی زمانه مخکې یو نبي ته م الله داسې ایتونه نه دي ورکړي او یو حدیث کې داسې راځي امام نسائی راوړی دی حذیفه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده فضلنا علی الناس بثلاث الله مونږ غوره کړي وو په نورو امتونو باندې د درې خبرو د لاسه یو دا چې الله رب العزت مونږ له ټوله ځمکه جومات ګرځولی دی مونږ هر ځای کې لمونځ کولی شو او د ټولې ځمکې دا خاوره چې ده الله زموږ دپاره پاکه ګرځولې ده مونږ پرې تیمم کولی شو یوه دا دویمه او زمونږ صفونه په منځه کې الله داسې ګرځولي دي لکه څنګه چې د ملایکو صفونه دي او درېیمه ده چې الله رب العزت د سورې بقرې اخرني ایتونه ماله راکړي دي د یوې خزانې نه چې هغه د الله د عرش لاندې ده او دا زمانه مخکې نه چاته داسې ورکړی شوي دي او نه به چاته داسې ورکړی شي یو حدیث کې داسې هم راځي امام ترمذي راوړی دی نعمان بن بشیر رضی الله عنهما وی الله رب العزت د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 2000 کاله مخکې یو کتاب لیکلی او د هغې نه دوه ایتونه هغه 2000 کاله مخکې چې ځمکې او اسمان د پیدایش نه مخکې څه لیکل شوي دي د هغې نه الله دوه ایتونه رالیږلي دي چې په هغې باندې سوره بقره ختمه کړې ده او هر کله چې په کور کې پرله پسې 3 شپې دا دوه ایتونه ولوستی شي نو هغه کور ته شیطان نه رانږدې کېږي هغه بل حدیث موږ بیان کړی د سورې بقرې په اوله کې چې جبریل رسول الله وسلم ته وویل دا وګوره په ملایکو کې یو ملک راکوشي چې مخکې نه دی راکوشی اسمانونو کې داسې دروازه کوراو شو چې دا مخکې نه دی کوراو شي هغه چې کله د رسول وسلم خواله راغی نو رسول وسلم له یې زیری ورکوي ابشر بنورین تا له زه زیری در کوم په دوو رڼاګانو سره ستا نه مخکې یو نبي ته نه دي ورکړی شوي فاتحة الکتاب و خواتیم سورة البقره سورة الفاتحه او د سورې بقرې د اخرني دوه ایتونه یو روایت کې داسې هم راځي او دا روایت امام احمد راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرأوا هاتین الآیتین من آخر سورة البقره دا دوه ایتونه ډېر لولئ
چې د سورې بقرې په آخره کې دي فإن الله اصطفى بهما محمدا صلی الله علیه وسلم. الله رب العزت په دې دوه آیتونو سره رسول الله وسلم غوره کړی دی. داسې آیتونه مخکې چاله نه دي ورکړي. نو دا ډېر فضیلت والا آیتونه دي دا دوه آیتونه چې دي. او دا ورسره یاد ساتئ په دې اخرني آیتونو کې رب العالمین د صورت ټوله خلاصه ذکر کړې ده. د صورت خو تقریبا 2.5 سپارې دی. هغه ټوله موضوع بیا په دې اخره کې راغلی چې هغه موضوع د ایمان ده او د توحید ده. په ټولو انبیاو باندې ایمان، په کتابونو باندې ایمان، په آخرت باندې ایمان. هغه ټوله خبره الله هغه اخره کې لنډه موږ ته ذکر کړې ده. آمن الرسول، ایمان راوړی دی رسول. داسې ښکاري لکه دا چې د یو سوال جواب وي، لکه څوک دا سوال دا دومره اوږد صورت ووایي که نه، او بیا زړه کې دا سوال راشي چې په دې صورت باندې به عمل څوک کوي. دا خو ډېر ګران کار دی او دې کې خو ګران احکام دي او دې کې دا دي او دې کې دغه دي. جواب یې داسې میلاو شو چې رسول هم دا صورت مني او د هغه چې کوم تابعدار مؤمنان دي هغوی مني، هغوی پې عمل کوي. هغوی ته خو اسان دی عمل کول. اسانیږي چې کله انسان اراده وکړي، الله ورله توفیق ورکړي او الله ته عاجزي وکړي. خو چې ته له لرې نه ګوري نو سړی ویره دا کار څومره ګران دی. لکه هسې مثال په ولی درس ته کېناسته، یو سړی دې سره عادت نه نه دې طرف ته توجه شته چې لرې نه ګوره به چې څومره ګران کار دی. یا بیانول شو لکه د قرآن تفسیر کول اول سر نه آخري سره څومره ګران کار، بیا په روژه کې او دا څومره ګران کار. دې کې شک نشي دا ګران کار دی، خو دا بیا الله اسانوي بعضو خپلو بندګانو ته. نو دې آیت کې دا خبره بیانېږي چې رسول او مؤمنانو خو ایمان راوړی دی، هغوی خو په دې صورت باندې عمل کړی دی. آمن الرسول، ایمان راوړی دی رسول. رسول نه مراد زموږ رسول صلی الله علیه وسلم دی. بما انزل الیه من ربه، هغه وحی چې نازله شوي د هغه ته د طرف د رب د هغه نه. والمؤمنون او مؤمنانو هم، رسول او مؤمنانو ایمان راوړی. دې نه دا مسله ووته چې رسول الله وسلم ګوره د الله بنده دی، د هغه سره داسې اختیارات نشته چې د الله د دین نه پکې وځي. الله وایي هغه هم ایمان راوړی دی په هغه وحي باندې. کل آمن بالله، هر یو ایمان راوړی دی په الله. هر یو یا ټول دا څوک دي؟ صرف مؤمنانو؟ ټولو مؤمنانو او رسول ایمان راوړی دی. ایمان یې په چا راوړی؟ په الله باندې. وملائکته، او په ملائکو د الله. وکتبه، او په کتابونو د هغه. ورسله، او په رسولانو د هغه. ټولو ایمان راوړی. چې کوم ذکر شو په الله ایمان، په ملائکو ایمان، په کتابونو، په رسولانو، دې وضاحت مخکې شوی دی او دا د ایمان په ارکانونو کې هم دي. لا نفرق بین احد من رسله، فرق نه کوو موږ په منځ د یو تن کې د رسولانو د هغه نه. ټول رسولان منو، فرق په ایمان کې نشته. نور فضیلت لري بعض په بعضو باندې، وضاحت مخکې شوی. وقالوا سمعنا واطعنا، او دوی وایي چې واورېده موږ او تابعداري کوو موږ. د صحابه کرامو ویلي هغوی چې کله رالو که نو یا رسول الله د آیت خو ډېر سخت، رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وایي چې سمعنا واطعنا، هغوی ووایي چې ووایي الله د هغوی خبره دلته ذکر کړه. وی دوی ووایي چې موږ واورېده موږ یې تابعداري کوو. دا د مسلمان شان دی، چو چرا به نه کې څنګه ولي او پلار او نیکه او ملک او جبه او عمر او ځواني او دا کسی غاړې تک. غفرانک ربنا، بخنه غواړو تانا ای رب زمن. والیک المصیر، او خاص تا طرف ته درګرځېدل دي. آخرت کې هم ګرځېدل
اخرنی ګرځېدل هغه الله ته دي او دنیا کې هم چې انسان نه کله ګناه وشي د دینداره سړي نه نو دی واپس ګرځي الله ته په توبې ویستو سره دا شان عبادت هم صرف د الله کوي دا هم الله ته ورګرځېدل دي د دې د ایمان او عقیده ده چې د عبادت حقدار یک یوازې الله دی لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تکلیف نه ورکوي الله هیڅ نفس ته مګر په اندازه د وس د هغه دا د رب العالمین طریقه ده تکلیف مطلب بوج نه ایږدي په یو بنده باندې مګر د هغه د وس مطابق او زمونږ د دین ته وګوره که نه د الف نه د یا پورې او که چا داسې مسله را پیدا کړه ما ته به یې ووایي بیا په دې کې داسې مسله نشته چې زمونږ د وس نه بهر وي سوچ پې وکړئ دا په دین کې کومه مسله زموږ د وس نه بهر ده او که چېرته چا بعض حالات ذکر کړو چېرې غریب سړی دی هغه وایي چې زکات زما د وس نه بهر دی نو په تا زکات شتي نه ته څنګه دا مسله بیانوې یو سړی وایي یاره بیمار دی او په ولاړه لمونځ نشي کولی په ناسته که شریعت هغه دپاره بل حکم بیان کړی خو داسې مسله څوک نشي را پیدا کولی چې هغه زموږ د وس نه بهر وي دا کېدی نشي چې الله دې په بندګانو هغه څه لازم کړي چې هغه د بندګانو د وس او طاقت نه بهر وي دا د الله احسان دی لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت د دغه نفس دپاره بدله د هغه عمل ده چې ده کړی دی او په دغه نفس سزا د هغه عمل ده چې ده کړی دی که ښه دې کړي دي لها بدله به یې درته میلاوي که بدي کړي دي علیها بدو سزا درته میلاوي لنډه خبره الله وکړه که ښه کې یو ځان سره کې او که بد کې ځان سره کې ستا دا ښه کول د الله سره ښه کول خو نه دي او ستا دا بد کول د الله سره بد کول خو نه دي بعض چې داسې لکه دینداري وکړي نو بیا تقریبا دې خبرې ته جوړي چې ویې کړي چې زه د الله سره ښه کوم چې زه د هغه بندګي کوم نیکه مې کوم او بعض دین د چا د غوسه کولو دپاره وایي زه به دا ګناه وکړم لکه دینداره سړي سره ورانی شي که نه هغه ورته یو نصیحت کړی و یو وخت کې چې داسې کوه اوس خو بلکل نه کوم زه دا مطلب چې اوس ونه کوم چې دغه عالم یا دغه دینداره سړی وي بس د آخرت لاړ تباه و برباد شو دا ورته ځان تباه کړي خپله فایده ده خپل نقصان دی ربنا لا تؤاخذنا ای رب زمن مرانیسه من بعض علماوی وی دا دعا مؤمنانو غوښتلې ده د الله دومره خوښه شوه چې قرآن کې ذکر کړي او حدیث کې دا راځي چې دا دعاګانې کله مؤمنانو وغوښتې نو رب العالمین ورته وایي قد فعلت ما داسې کړي دي ما داسې کړي دي درې پیرې ورته وایي دا دعا ستاسو قبوله شي او بعض وایي دا الله موږ ته ښیي چې داسې دعا د الله نه غواړي ربنا لا تؤاخذنا ای رب زمن مرانیسه من ان نسینا کچرته هیر کو من حکم ستا او اخطأنا یا خطا شو من یا الله که موږ نه څه هیر وشي موږ مرانیسه موږ په خطا مرانیسه ورسره دا مسله یاده کې هیر دوه قسمه دي هیر دوه قسمه دي په یو باندې الله ته رانیسي ګوره یو هغه سړی دی چې دینداره سړی دی د الله د احکامو پابند دی ولې ده نه خبره یې هېره شوه داسې سړی الله یې نه رانیسي یو سړی دومره بېدینه دی چې د بېدینۍ د لاسه د ده نه د الله احکامات هېر دي دی هم الله یې نه رانیسي بیا خو مزې شو بیا د رانیوي کېږي څوک لکه اوس یو سړی دی د مثال والا ښه د مانځه پابند دی یو وخت داسې راغی چې د هغه نه هېر شوي یو وخت مونځ ته هېر شوی بیا ورته که رعایت شو په بل ټیم وکړو یا د سره رعایت نه شو ورته دنیا نه دغه شان لاړ الله یې نه رانیسي یو سړی دومره بېدینه دی چې د سره مانځه له توجه نه ورکوي د ده نه هم هېرېږي د ده دا هېر او په هغه هېر کې فرق دی هر هېر الله موږ ته نه معاف کوي دا ډېره قیمتي فایده یاده کړي
بله دا چې که موږ خطا شو موږ باندې خطا هم دقه شان دوه قسمه ده. یو هغه خطا ده چې سړي ته د مسلې پته نشتي، نه غواړي چې د الله د حکم خلاف ورزي وکړي، خو یو کار کې واقع شو. یو هغه دی چې هغه بېدینه دی، دې طرف ته د سره توجه نشتی چې د الله د احکامو خلاف ورزي کېږي او که نه کېږي، نو دغه رانیوی کېږي. ربنا ولا تحمل علينا، او ای ربا زمون مبار کوه په موږ باندې اصرا درون بوج، كما حملته على الذين من قبلنا، لکه څنګه چې بار کړی تا په هغه کسانو باندې چې زموږ نه مخکې وو. یعنې یا الله په موږ باندې درانه احکام مه بار کوه لکه څنګه چې تا په پخوانو امتونو باندې بار کړي. پخوانو امتونو کې ډېرې ګرانې مسلې وي، ها د هغوی په وخت کې هغه د هغوی دپاره وي او د هغوی سره مناسب وي، ځکه چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، زموږ دپاره ګرانې وي. نو الله احسان دا وکړو چې هغه ګرانې مسلې او را به شي انشاءالله د رسول صلی وسلم په باره کې چې دا پیغمبر الله را لېږلی دی دپاره دی چې هغه درانه احکام چې پخوانو امتونو باندې وو چې هغه الله دې امت ته معاف کړي. نو د مؤمنانو دا دعا الله قبوله کړې ده، یا الله په موږ باندې هغه درانه بوجونه مه بار کوه کوم چې په پخوانو باندې وو. ورسره ګوره دې کې یو فایده ډېره قیمتي یاده کړې، ګټې ګټې مه ووایه، بې سرته رسولی نه شي. دی نو سړی په دیندارۍ کې هم د حدودو نه اوړي. ته ورته یې ګوره د شپې اجازت شته چې سړی خوب هم کوي تهجد هم کوي، څه ټایم خوب نه، بس چې سړی تهجد کوي بس سر ته به ونه رسوي. بیا د دوه درې ورځو ګرمي دي، دا ګرمي به دې بیا ختمه شي. روجو مسله بس یاره بس سړی چې بس داسې مسلسل روجې نیسي که نه وی به یې نه رسوي بیا سر ته. دغه شان نورې صدقې شو یا بله مسله شو بله مسله شو، الله ته دا سوال کوه یا الله عفو راته کوه، څه چې راباندې الله لازم کړي دي په هغې کې زموږ دا حال دی. بله زموږ د منښتې خبره ذکر کړه که نه چې منښت یو سړی په ځان باندې یو کار لازموي چې الله پرې نه دی لازم کړی، نو چې لازم دي کو او ځان دې ګرم ګرم کو، اوس به څه کې به سر ته رسي. ربنا ولا تحملنا، ای ربا زمونږ او مه اوچتوه په موږ باندې یا مه بار کوه په موږ باندې ما لا طاقت لنا به، هغه څه چې نشتي طاقت زمونږ په هغې باندې. واعف عنا ومعفي کوه موږ ته، واغفر لنا وبخنه وکړه موږ ته، وارحمنا ورحم وکړه په موږ باندې. أنت مولانا تدوس زمنگي، فانصرنا على القوم الكافرين، نمرستو كزمن سر بخلاف د قوم كافرانو. الله رب العزت دا دعا قبول کړو، درې پیرې ورته الله ویلو ما قبول کړه ما قبول کړه ما قبول. نو د دومره قیمتي دعا ده چې الله بیا قرآن کې راوړه، دا خو قبوله شوې ده، نو بیا ولې الله راوړه موږ ته یې ښیي چې دعا غوښتو طریقه دا وي، او دا دعا یاده کوي په مخکې د الله نه غواړئ، او موږ دې ته هر وخت ضرورت لرو. د صورت اول سر کې د ایمان خبره شوې وه په کتابونو باندې او د مؤمنانو صفات بیان شوي، او د صورت په آخر سر کې هم دقه خبره ده. په کوم ځای کې ده؟ آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، او په اول سر کې هم دا خبره شوې. نو د صورت اول سر د آخرني سر سره هغه تړلی شوی دی. او د دې نه بعد چې کوم صورت دی صورت آل عمران. صورت آل عمران مدنی صورت تی او په دې کې 200 آیتونه، او مصحف کې چې کوم ترتیب دی په هغه اعتبار سره دا 3 نمبر دی، نازلېدو په اعتبار سره دا 9 نمبر دی.
او که بعض خبرې ځان سره نوټ کوئ نو فایده به تاسو ته که نه ما ته فایده میلاوي کیدای شي که څوک لیکلو کې ما ته به پیسې ډېرې میلاویږي درس په آخره کې دا فایدې دپاره چې سړي ته پته وي چې زه سمې ویلي دي سمې نه دي ویلي چې انسان خپل وخت ضایع نه کړي چې څه اوري هغه یاد وساتي دې دپاره چې الله یې وبخي او دویمه دا چې که سبا له چاته بیانوي نو په خپل هم پوه شو بل به هم پوه وکړي نازلېدو په اعتبار سره 9 نمبر صورت دی 9 نمبر صورت دی مقصد د صورت چې سړی پکې سوچو کې عام مقصد د دې دکه دی په اسلام باندې مضبوط پاتې کېدل دا خبره پکې بیان شوې ده چې په اسلام به مضبوط پاتې کېږي او ورسره د اهل کتابو د شبهاتو رد شوی دي تفصیلا خصوصا د نصاراو د شبهاتو رد شوی دي ها د دې صورت ډېر نومونه دي مشهور نوم چې کوم توقیفي نوم دی هغه آل عمران دی آل په عربۍ کې خاندان ته وایي عمران هغه نیکعمله سړی او د آل عمران څوک دي دا یحیی علیه السلام دی عیسی علیه السلام دی مریم علیه السلام دې ټولو تذکره په دې صورت کې شوې ده دې ته سورة الامان هم ویلی کېږي کله دا صورت څوک یې زده کړي که نه نو دی په امن کې شي د غلطې عقیدې نه د عیسی علیه السلام په باره کې خصوصا دې ته سورة الکنز هم ویلی کېږي دا خزانه ده په دې کې رازونه پراته دي خصوصا د عقیدې سره چې تعلق ساتي دې ته سورة المجادله هم ویلی کېږي مجادله هغه بحث و بحثه او ماریزې چې د نجران نصاراو کړې وې د رسول صلی الله علیه وسلم سره او دې ته سورة الزهرا هم ویلی کېږي پړقېدونکې ستوری او دا خو موږ چې کله دې صورت فضیلت بیانو د سورې بقرې نو دې تذکره پکې شوې و رسول صلی الله علیه وسلم ویلو اقرؤوا الزهراوین دا دوه پړقېدونکي ستوري لولئ یو سورة بقره دویم سورة آل عمران او دا مدني صورت دی د هجرت نه بعد نازل شوی دی او نازل شوی دی د احد د غزا نه وروسته دریم کال د هجرتو او د احد غزا شوی او دا صورت نازل شو د دې صورت او دا صورت دوه حصو ته چې سړی تقسیم کړي که نه نو اولنۍ برخه د دې صورت هغه د نصاراو په باره کې خبره ده په سوره بقره کې اکثر خبره د چا په باره کې وه اولنۍ برخه د یهودو باره کې اهل کتاب یهود دي او نصارا دي په دې صورت کې اوس د نصاراو سره خبره کېږي او دویمه حصه د صورت چې ده هغه خصوصا د مؤمنانو سره تعلق ساتي بیا د غزوه احد سره تعلق ساتي احد په غزا کې په مسلمانانو باندې ډېره سخته راغلې او فتح په شکست کې بدله شوې وه الله د هغې اسباب بیانوي د هغې حکمتونه بیانوي دې صورت کې که سړی سوچ وکړي نو نیمه برخه یې په دغه موضوع کې نیمه په دې بله موضوع کې په دې قصه که موږ ځان پوه کړو نو په دې صورت باندې موږ ډېر په اسانه پوه شو اصل کې داسې شي و چې د نجران نه نصاره راغلي نجران دغه د یمن په دې باډر باندې دی چې اوس د سعودي عرب سره هغه علاقه ده دلته پوخا نصارا به اوسېږي او اوس هم چې هغه علاقې ته سړی لاړ شي نو تاریخي هغه زاړه ځایونه شتي د هغوی بعض آثار د یهود چې دی دا د مدینې سره خواوشا کې اوسېږي او نصارا دغه علاقو کې ډېرو او یمن کې مو یمن دغه لګېدلی دی علاقې سره نو د دوی یو وفد راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې کله دوی ته پته ولګي چې داسې یو نبي راغلی دی او هغه دا وایي زه اخرنی نبي یم او مدینه کې دوی پسې راغی د شپېته کسان 14 مشرانو یعنې 14 پکې هغه مشران چې کوم دوی کې عزتمن وو هغه نور عام خلک وو 3 پکې بیا د ټول نه غټ مشران چې په دوی مشران وو هغه 3 کسان دوی چې کوم مشر و امیر د دې قافلې د دې وفد د هغه نوم العاقب
بیا چې د هغه کوم وزیر و د هغه نوم السید او د دوی سره چې کوم غټ مولا راغلی و د هغه نوم ابو حارثه. دوی رالو مدینې ته په رسول الله وسلم پسې مسجد نبوي ته راننوتو د مازدیګر د مانځه ټیم چې کله مؤمنانو د مازدیګر د مانځه ټیم راغی هغوی مونځ شروع کړو نو هغوی کعبې ته مخ کړی او دوی د مشرق طرف ته مخ کړی خپله قبلې ته یې مونځ وکړو. کله چې مونځ ختم شو دوی رامخکې شو د رسول الله وسلم سره د عیسی علیه السلام په باره کې مناظره شروع کړه. نو درې خبرې دوی وکړې. یوې ډلې دا وویل رسول الله وسلم ته چې عیسی هم عیسی علیه السلام الله دی، یعنی الله چې دی همدغه عیسی علیه السلام دی. خو دا خبره به ذکر کېږي په دې صورت کې، ځکه زه یم که په دې خبره پوه شوې نو په دې صورت به ډېر په اسانه پوه شي. بلې ډلې دا خبره وکړه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، ځکه چې هغه بغیر پلار نه پیدا دی او هغه د مور په غېږ کې خبرې کړې. درېیمې ډلې دا ووایي چې عیسی علیه السلام د دریو دریم دی، ځکه چې هغوی پلار دی، زوی دی او روح القدس. نو الهه د هغوی په عیسایانو خپل منځ کې اختلاف دی. د یوې ډلې پکې دا عقیده ده چې الهه درې دي، عیسی علیه السلام دی، الله دی او مریم ده، یا بعض زوی د مریم په ځای چې هغه روح القدس عیسی علیه السلام دی. رسول الله وسلم دوی سره اوږده مناظره وکړه، یو څو سوالونه یې تیم کړي. بیا به دا خبره ډېره اوږده شي که موږ دا تفصیلي د واقعه ذکر کولی. یو تپوس دې دا کړی و چې ګوره زمونږ رب وژل کوي او مړه کول کوي او عیسی علیه السلام خو په خپله مري او وی او داسې ده. بیا ورته رسول الله وسلم ووایي ګوره وی تاسو ته پته ده چې هر بچی خپل پلار ته ځي، نو عیسی علیه السلام خو پلار نشته چې هغه ته تللی. هغوی دا خبره صحیح ده. بیا چې دا تپوس وکړو چې زمونږ رب نظام چلوونکی، تدبیر کوونکی دی، د هر شي حفاظت کوي، رزق ورکوي هر چا ته، عیسی علیه السلام سره دا اختیارات د کوم ځای نه دي او د هغه نه مخکې دا دنیا چا چلوله؟ په دې کې هغوی بیا ملامته شو. بیا ورته رسول الله وسلم ووایي چې الله رب العزت سره علم د هغه پټو رازونو دی چې هغه په اسمانونو کې دي او که په ځمکه کې دي. عیسی علیه السلام سره دا علم و او که علم و نو ستاسو د ګمان مطابق تاسو وایي چې هغه وجلی شوی دی، پانسي کړی شوی دی، ولې هغه ته دې پته نه و؟ په دې کې هغوی بیا ملامته شو. رسول صلی الله علیه وسلم ته نور تپوسونه وکړو. نور یو تپوس یې دا کړی و چې عیسی علیه السلام تاسو وایي چې پیدا شوی دی د مور نه، هغوی ورته یاو. نو دغه شان هغه د مور په خېټه کې اوس چې د نور ماشومانان دي او دې ته هغه غذا او خوراک میلاوېدو څنګه چې د نورو ماشومانانو ته د میندو په خېټو کې میلاوي هغوی ته یاو. نو دا څنګه رب دی چې خوراک څښاک کوي او دا څنګه رب دی چې هغه د مور په خېټه کې وخت تېروي او هلته رابند شوی دی؟ الغرض ډېر اوږد بحث شوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره دوی. نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل الا تسلمو، اسلام ولې نه قبلوئ؟ هغه چې قد اسلمنا قبلک، موږ خو د پخوا نه اسلام قبول کړی، ستا نه مخکې موږ قبول کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کذبتم، دروغ ووایي. تاسو د اسلام د راوړو نه درې خبرو منع کړي یې. یو دا چې تاسو دا وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او دا کفر دی. څنګه یو سړی دا خبره کوي او هغه اسلام قبول کړی دی؟ دویم دا چې تاسو د صلیب بندګي کوئ. دریم دا چې تاسو خنزیر خورئ. هغه ټول هغه سړي چې د شریعت خلاف دي. څنګه تاسو دا دعوه کوئ چې موږ اسلام قبول کړی دی؟ بیا د مباهلې دعوت پکې وشو. دا مسله را روانه چې راځئ زه به خپل بچي او خپل چې څه دي بیبیانې او چې نور څوک دي او زه به خپله به راوځم یو میدان ته او تاسو هم راوځئ او الله ته به سوال وکړي چې په موږ کې کوم دروغجن دی، الله دې په مرګ راولي او لعنت به پرې ووایو. هغوی موږ له ټیم راکړه، موږ به مشوره وکړو. مشوره یې چې وکړه نو خپلو کې دا ووایي چې ګوره دا سړی هم حقه دی کوم زموږ په کتابونو کې راغلی دی
ښه خبره دا ده چې دې ځنه داسې لاړ شو که ده سره مباهله وکړو نو الله راباندې مرګ په رښتیا راولي او الله راباندې ذلت راولي. بیا دوی مباهله ونه کړه، صرف بیا دوی دا خبره وکړه چې غاړه یې کېښوده چې بس صحیح ده، موږ به ستاسو ماتحت یو. خو داسې کار وکړه چې زموږ سره یو ملګری ولېږه په دې خپلو ملګرو کې صحابه کرامو کې، هغه به هلته وي، بس هغه به سرپرستي کوي او کم ټیکس را جمع کولی یا نور څه مسلې ټولې به هغه سرته رسوي. نو رسول وسلم ورته ویل صحیح ده، تاسو وروسته راشئ زه به سره یو ملګری ولېږم. یا رسول وسلم ورته ابتداء دا خبره وکړه چې تاسو سره به زه یو ملګری لېږم. نو بیا چې کله صحابه کرامو مونځ وکړو، هر یو کوشش دا کوو چې ما مشر کړي، ځکه چې رسول وسلم ته هغوی ویلي موږ سره یو امانتګر ملګری ولېږه. رسول وسلم ورته صبر وکړئ، تاسو سره به زه یو کس لېږم چې هغه به د امت امانتګر سړی. نو هر یو دا شرف غوښتو چې دغه زه شم، تر دې چې عمر رضی الله عنه دا خبره په خپله ذکر کړې ده، فجعلت اتطاول بعد الصلاه، وایي څنګه چې دا سلام رسول وسلم وګرځولو ما دا سټ هسې کته به راکوو چې که په ما نظر پرېوځي او وایي چې هغه دا دی. نو رسول وسلم چې سلام وګرځو ښه یو ګس ته یې لږ وکتو او بیا آواز وکړو قم یا ابا عبیده، ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه، هغه ته آواز وکړو او بیا یې دا ووایي هذا هو امین هذه الامه، ابو عبیده رضی الله عنه د دې امت امانتګر دی، دی به تاسو سره لاړ شي. دغه قصه وه. او بیا غالبا دا صورت چې دی ما تاسو ته وکړم چې اولنۍ برخه هغه هم د دقې مسلې وضاحت کوي د توحید د عقیدې او د دې خبرې چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی او نه عیسی علیه السلام اله دی، نه د عیسی علیه السلام په لاس کې هغه اختیارات شته کوم چې د الله سره دي. او دویمه برخه د دې صورت هغه بیا تعلق ساتي د احد د غزا سره او په خپل ځای کې د هغې تفصیل به انشاءالله هلته بیانوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله علم دې د دې ټکو په معنی باندې الله لا اله الا هو هغه ذات دی چې نشتی لایق د بندګۍ سوا د هغه نه. ګوره صورت ابتدا یې د دې نه وکړه، رد دی په نصاراو باندې. الله په اوله کې خپل تعریف کوي، زه هغه څوک یم چې زما نه علاوه د عبادت حقدار څوک نشته. نه عیسی علیه السلام د عبادت حقدار دی، نه عزیر علیه السلام، نه بل او نه بل. الحی القیوم همیشه ژوندی دی، تدبیر کوونکی دی، او د دواړه صفات په عیسی علیه السلام کې نشته. نه هغه همیشه ژوندی دی او نه هغه نظام چلوونکی دی د دنیا دی. او دا صرف خبر د عیسی علیه السلام نه ده، د الله نه علاوه چې څوک هم دي هغو کې دا صفات خو نشته، او خاص دي په الله پورې. نزل علیک الکتاب نازل کړی دی په تا باندې کتاب بالحق په حق سره مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې د دې نه مخکې دي. اوس خبره د قرآن الله بیانوي. ولې خبره د قرآن؟ نو دوه خبرې، یو دې طرف ته اشاره ده چې د آسماني کتابونه رالیږل وحي رالیږل دا د الله کار دی، الله نه بل څوک دا کار نشي کولی. دویمه ده دعوت دی یهودو نصاراو ته چې دا کتاب چې کوم الله رالیږلی دی یقیني دې ته غاړه کېږئ که نه. او په دې کې خو دې څه خبره نشته چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی یا بل څوک یا بل څوک. وأنزل التوراة والإنجيل او نازل کړی دی تورات او انجیل، د هغوی د کتابونو تذکره به کې مو شو او ورته دا مو ویلی شو چې قرآن ګورئ د دغه کتابونو تصدیق کوي. نو څنګه بیا غاړه ورته نه ایږدي؟
د سورة بقرې د آخرني آیتونو او د سورة آل عمران اولني آیتونو ربط دا دی. هلته ذکر شو چې پیغمبر او مؤمنانو په ټولو کتابونو ایمان راوړی. دلته دا کتابونو بعضو تذکره پکې وشو. من قبل مخکې د قرآن نه تورات او انجیل الله کله نازل کړي دي؟ د قرآن نه مخکې. هدى للناس د پاره د خلکو، هدایت د پاره د خلکو. وانزل الفرقان او نازل کړی دی فرق راوستونکی په حق او باطل کې. اوس بعض علما وی فرقان دلته مراد کم کتاب دی؟ نو بعض وی فرقان نه مراد ټول آسماني کتابونه دي. یعنی الله دا درې ذکر کړو، قرآن ذکر کو، تورات او انجیل، او بیا لنډ الله دا وی چې څومره آسماني کتابونه چې دي هغه ما رالیږلي دي. ځکه چې هر آسماني کتاب فرق راولي حق او باطل کې. او بعض علما وی نه الفرقان نه مراد قرآن دی. نو د قرآن خو تذکره وشوې وه، نو بیا سره الله وی چې ما قرآن رالیږلی. نو دا په دې چې دې منځ کې د تورات او د انجیل تذکره راله، نو الله پسې بیا د قرآن تذکره وکړه چې د دې قرآن د لاسه زاړه کتابونه ټول منسوخ شوي دي، همدا آخرنی کتاب دی. ان الذين كفروا بآيات الله، یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی په آیتونو د الله، انکار یې کړی دی، د کتابونه یې نه دي منلي. لهم عذاب شدید، د دوی دپاره عذاب سخت دی. والله عزیز ذو انتقام، او الله زورور بدلا غستونکی دی. ان الله لا يخفى عليه شيء، یقینا الله نه پټیږي په هغه باندې څه شی. فی الارض ولا فی السماء، په ځمکه کې او نه په اسمان کې هیڅ شی نه پټیږي. دا خبره ولې وکړه؟ نو یو دا چې وګوره د الله شان دا دی، نو د الله نه راو څوک دی چې د هغه دا شان دی؟ تاسو خو مناظرې کوئ لږې، څوک د عیسی علیه السلام الوهیت ثابتوي، څوک د بل چا، څوک د بل چا. نو دا صفت د چا دی کوم چې د الله دی، چې پټې خبرې د ځمکې او د اسمانونو ورته معلوم. دویم الله په دې کې دوی یروي چې ګوره الله باندې څه پټ نه دي. الله تاسو اینې او ستاسو دا مناظرې او ستاسو دا بحثونه تاسو چې کوم توحید مبارک کوئ، الله وایي دا ماته معلوم دي، ځایږه یروي الله. هو الذي يصوركم في الأرحام، همغه الله هغه ذات دی چې شکلونه درکوي تاسو ته په رحمونو د میاندو کې. کیف یشاء، څنګه چې وغواړي. الله هغه ذات دی چې تاسو له شکلونه درکوي. اوس دې کې یو خو د الله شان بیان شو، عظمت، ورسره دا خبرې ته اشاره ده چې عیسی علیه السلام خو پخپله د مور په خېټه کې و، او عیسی علیه السلام له د مور په خېټه کې چې کله و، نو دا شکل هغه ته د کوم ځای نه میلاو شوی دی؟ خو الله وله ورکړی. نه خو الله ته محتاج و، خو د الله بنده و، نو څنګه یې د الله سره شریک کوئ؟ او بار بار دې خبرې ته ضرورت نشته چې دا خو دا زه د عیسی علیه السلام په دې یادوم ځکه چې دا مناظرې خبره مې تاسو ته وکړه، نور دا عامه ده. که یو څوک وایي چې پلانې بابا، پلانې پیر، پلانې بزرګ، نو دغه بابا پیر بزرګ هم یو وخت د مور په خېټه کې و. نو څنګه دی بیا د الله سره شریک شو، د الله سره برخدار شو، او حال د هغه دا دی. بله مسله دې دا راووته چې شکلونه الله رب العزت ورکړي، د الله په مخلوق پورې به استهزا نه کوئ. دې سړی ویلی شي چې پلانې رنګ یې تور دی، یا هغه پلانې چې دنګ دی، هغه پلانې چې چیت دی، هغه پلانې چې پوزه یې غټه ده، پلانې چې سترګې وړي دي. کله سړی داسې یو نښه ذکر کوي چې سړی وپېژني، خو به طور د استهزا به نه وي، به طور د استهزا به هغه نه وي چې ته خاندې په چا پورې، مسخرې به نه کې د الله په مخلوقاتو پورې. دغه به وي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي زه د سپي په باره کې خبره نه کوم، چېرې دا سپی داسې د یېرېږم د الله نه چې الله مې چې ته راونه نیسي.
نو که سړی خبر ورکوي د یو چا د صورت په باره کې د قد و قامت په باره کې جدا خبره ده، خو به طور د استهزا په چا پورې خاندل چې پوزه یې داسې وه، خوله یې داسې وه، غوږونه یې داسې وو، مخ یې کوږ و، سر یې داسې و، خېټه یې داسې وه، به طور د استهزا دا نه ده پکار. د دین الله او د الله رسول منع کړي. لا اله الا هو، نشتی لایق د بندګۍ سوا د هغه نه. بار بار دا خبره کېږي ځکه چې مسله دقیقې روانه ده. العزیز الحکیم، زورور دی، حکمتون واله دی. د اهل کتابو خو په دې هم نه لګېده د رسول الله وسلم سره چې دی ولې په عربو کې دی، په کار دی چې د نبي په بني اسرائیلو کې وي. دلته الله وایي زورور دی، نو چې الله فیصله کړې ده. څوک خو الله ته نشي ویلی چې ولې، بل دا چې الله په هر کار کې حکمت دی، نو په دې کې هم حکمت. شان د الله بیانېږي چې وګوره هغه ګوره کتاب هم درلېږلی دی. یو خو دا خبره بیان شو چې دا کتاب رالیږل صرف د چا کار دی؟ د الله. دویم دې ته اشاره ده چې دا کوم کتاب الله درلېږلی دی لږ دا په توجه سره ولولئ نو تاسو به پوه شئ په حقیقت د توحید باندې. هو الذي أنزل عليك الكتاب، الله غزات ته چې رالیږلی دی پتا باندې کتاب. کتاب د مراد قرآن دی. منه آیات محکمات، بعض د دغې نه آیتونه دي ښکاره مطلب والا. هن ام الكتاب، چې دغه آیتونه اصل د کتاب دي. و اخر متشابهات، او نور آیتونه پټ مطلب والا دي. الله قرآن را لېږلی دی او په قرآن کې آیتونه دوه قسم دي. کم کم؟ ښکاره مطلب والا چې هغې ته محکمات ویلی کېږي، او پټ مطلب والا چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ هغې ته متشابهات ویلی کېږي. دا خبره یاده کوي د محکم یو دا مطلب هم دی مضبوط، نو په دې معنی سره قرآن ټول محکم دی. او د محکم بله معنی ده چې واضحه معنی والا. متشابه قرآن په یو معنی سره ټول متشابه دی، یعنی ټول یو شان دی په رښتینوالي کې، په مضبوطوالي کې. او کله متشابه په دې معنی سره چې ډېر مطلبونه پکې مراد د الله پکې یو مطلبي، خو باطل پرست خپل مطلبونه اخلي. دا خبر الله ولې دلته ذکر کړه؟ لکه ګوره د عیسی علیه السلام په باره کې الله وایي وکلمته، عیسی علیه السلام د الله کلمه ده. القاها الى مریم، چې راچولې و مریم ته، وروح من، او روح دی د الله د طرف نه. اوس دا کلمته دې کې ډېرې معنی پرتې دي. نصاراو رسول وسلم ته وایي وګوره دا خو ستاسو قرآن کې دا خبره ده چې عیسی علیه السلام د الله جز دی، د الله برخه ده. وی څنګه؟ وی الله نه وایي چې وکلمته دی، عیسی علیه السلام په خپله د الله کلمه ده، نو خو مطلب دی چې د الله برخه شوه که. او وی الله ویلي چې وروح من، او روح د الله، نو خو د الله زوی شو که. او څوګوره دا خبره خو قرآن کې شتي، خو مطلب دغه نه دی کوم چې دوی بیان کړو، دوی ته خپل مطلب واغستو. دې ته متشابهات وایي. حالانکې وکلمته مطلب دا دی که موږ چېرته دا آیت هغه واضحه آیتونو ته واپس کړو نو د دې مطلب به واضحه شي. وکلمته مطلب کلمه د الله، یعنی الله پیدا کړی دی په کلمه د کون سره چې شا جدی شو. وروح من، او روح دی د الله د طرف نه. نو دا خو واضحه ده چې راده کې چې دا روح اچولی د چا طرف نه ده؟ د الله د طرف نه. بلکې الله وایي قرآن کې به راشي ځمکه اسمانونو باره کې جمیعا من، وي دا ټول د الله د طرف نه دي. نو سړی به څه وایي چې دا ځمکه اسمانونو والعیاذ بالله ټول د الله برخه ده او د الله سره شریک شو. نو ګوره هغوی اوس دې ځای کې خپل مطلب راوویستو. طریقه څه ده؟ قرآن کې بعض آیتونه واضحه معنی والا دي، او دا ډېر آیتونه دا اکثر دي.
لکه مثال پرون موږ دغه آیت ووی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ایمان والو ویریږئ د الله نه او پرېږدئ دا سود. دا واضح معنی والا دی که نه دی؟ اوس هم بعض غلي دي چې یاره نه پته نه لګي که نور څه به کي. واضح دا محکم دی. بعض آیتونه قرآن کې داسې دي چې د الله مراد یو دی او د هغې نه نور مطلبونه مغسته کېږي، نو باطل پرست خپل خپل مطلبونه راوباسي. سوال دا دی چې الله داسې آیتونه بیا قرآن کې ولې رالیږل؟ نو جواب دا دی چې دا امتحان دی چې پته ولګي ته اوس څه کوې. دویم دا چې الله پکې د علماو فضیلت راښکاره کړي. څنګه؟ په دغه ځای کې علما پوهېږي، حق پرست علما، هر سړی پې نه پوهېږي. نو که آیتونه ټول واضحه وی بیا به ټول خلک یو شان په قرآن پوهېدی، نو د عالم شان او فضیلت پکې نه راښکاره کېدو. مثال پې ما دغه ذکر کو وکلمته او کلمه د الله. طریقه کار څه دی چې کله قرآن کې داسې آیت راشي نو هغه به موږ واپس کو هغه واضح آیت ته، نو موږ ته پته ولګي چې دلته مطلب څه دی. لکه اوس وګوره عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د الله برخه ده، د الله زوی دی. دلیل څه دی؟ وکلمته. عیسی علیه السلام وایي د الله کریمه ده. موږ به اوس داسې چل وکړو چې د قرآن هغه واضح آیتونه چې کوم دي محکم هغې ته به واپس شو، د هغه ځینه به دا مسله معلومه. نو قرآن کې واضح یو آیت دی، داسې یو مثال دی سورة الزخرف کې ان هو الا عبد انعمنا علیه. الله وی عیسی علیه السلام نو مگر زمونږ یو بنده و. دا اوس واضح دی که پټ دی؟ واضح دی. هغه پټ به موږ را واپس کو دی واضح ته، نو مسله واضحه شو چې د کلمې نه دا مراد نه دی چې هغه د الله زوی دی. دلیل پې څه دی؟ ځکه چې هلته هغه واضح آیت کې دي ان هو الا عبد انعمنا علیه، چې عیسی علیه السلام هغه د الله بنده و. نو چې د الله بنده و نو ته بیا څنګه کلمه وایې د الله، چې مطلب په دې مطلب وایې چې دا د الله برخه دی، د الله زوی دی. نو دا متشابهاتو کې شو. نو متشابهات طریقه دا د وضاحت چې ته به هغه واضح آیتونو ته را واپس کې، نو بیا به تا ته پته ولګي چې دلته مطلب هغه څه دی. لکه هسې یو مثال پې واله، اگر که دا ښکاره دی خو بعضو ته دا آیت چې دی پټ شوی دی. لکه دا قبر پرست چې کوم دي او دا پیر پرست دوی وی الله وی چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الله وی چې کوم زما دوستان دي او اولیاء الله دي په دوی به نه یره او نه به دوی غمجنه کېږي. دا خبره خو صحیح ده. نو ستاسو څه مطلب دی؟ دې ته خپل مطلب راوباسي. وایي چې نه به یره شتي او نه غمجنه کېږي، نو بیا موږ هغوی ته خپل حاجتونه بیانو، هغوی الله ته نږدې دي، نو زموږ دا خبرې به الله ته رسوي. دا اوس دا مطلب خو په دې آیت کې نشتی که نه، خو دې ته ځان له راوویستو. حل یې څه دی؟ موږ به دې ته وایو چې لږ صبر وکړه. دا قرآن وایو راځه ته په هر ځای کې الله وایي چې زما نه علاوه به د چا نه غواړئ، زما نه علاوه به چاته سجده نه لګئ، ما ته به دعا کوې ډایرکټ، په منځ کې واسطې نشته. دا خبرې قرآن کې بیان شوي دي. نو دغه آیت به موږ د دې آیتونو سره ولګو، نو مسله واضحه شوه چې دوی چې کوم مطلب الي دغه نه دی. د دوی دا مطلب چې دی دغه نه دی، دا د دوی خپل یو سوچ دی او د دې دپاره لګیا دي دا آیتونه تاوی را تاوی. بله فایده دا یاده کړئ، متشابهات چې قرآن کې کم دي دا په درې قسمه دي. دا پټو معنو والا کم آیتونه چې دي یا ډېرو معنو ډېر مطلبونه ترې اخیستی کېږي. یو هغه متشابه دی چې صرف علم د الله سره دی، هېڅ انسان ته د هغې پته نشته. لکه د الله صفات قرآن کې ذکر شوي دي که نه، چې د الله صفات، د الله مخ دی، د الله لاس دی. اوس د حقیقت د دغه صفت او کیفیت هغه الله ته معلوم دی، کیفیت الله ته معلوم دی. موږ صرف دومره منو چې او د الله صفت دی، خو په حقیقي معنو سره منو. بعض متشابهات هغه دي چې هغه انسان را پیدا کولی شي چې کله کوشش وکړي. لکه قرآن کې یو آیت ستا مخې ته راغی، په هغې کې ډېر مطلبونه کیدی شي او تا کوشش وکړو د هغې د وضاحت ته لټولو، ته پې پوه شوې.
بعض متشابهات هغه دي چې صرف خاص علماو ته معلوم دي، عام مسلمانانو ته نه دي معلوم. نو دا درې قسمه متشابهات په قرآن کې شتي، او دا یو اوږده موضوع ده. تیر شوي کال نه د هغې نه چې کوم مخکې کال و 2020 کې یا 2023 کې ما درسونه کړي وو په دې عنوان باندې اصول التفسیر، د تفسیر اصول. په هغې کې ما د دې محکم او متشابه باره کې تفصیلي خبره کړې وه. دلته صرف دومره بیانه شوه چې موږ پې څه نه څه پوه شو او د آیت واضحه شي. بنیادي آیتونه کم یو دي؟ محکمات. کم ځای کې دي چې دا بنیادي دي؟ هن ام الکتاب، هن ام الکتاب. دغه آیتونه اصل د کتاب. اصل څنګه؟ یعنی دا متشابهات به ته دې بنیاد ته راواپس کې، نو چې دې ته راواپس کې نو هغه آیتونه به واضح شي. لکه اوس ګوره قرآن کې دا راځي الرحمن علی العرش استوى. رحمان په عرش د پاسه دی. څنګه د پاسه دی؟ تاسو وګورئ څنګه د پاسه دی؟ موږ ته پته نشته، کیفیت موږ ته نه دی معلوم. دا متشابهات. یا دا اوس چې موږ وایو الف لام میم، الله ته دې معنی معلومه ده، اگر که بعضو علماو کوشش کړی خو نور پوره معنی یقیني معنی مراد هغه الله ته معلوم ده. فأما الذين في قلوبهم زيغ، بس هر چې هغه کسان دي چې په زړونو د هغوی کې کوږوالی دی، فیتبعون ما تشابه من، نو دوی روانیږي په هغه ایتونو پسې چې پټې معنی واله دي د دې کتاب نه. هغه ښکاره معنو واله پسې نه ځي. په کومو معنو واله پسې ځي؟ پټو معنو واله. ولې؟ ځکه چې په دې کې دوی خپل کار چلوي. اوس لکه ښکلی مثال به موږ د عیسایانو ورکو. ښکاره ایتونه شتي چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی، دوی هغه ایتونه له نه ځي. دوی ځي هغه ایتونه له چې په هغې کې ډېرې معنی کیدی شي، نو دوی پکې هغه معنی راوباسي چې هغه د دوی د مذهب او د عقیدې سره برابر دي. ځکه الله وایي ابتغاء الفتنه، د پاره د لټولو د فتنې، چې فتنه جوړه شي. نو واضح ایتونه پرېښودي، په نورو پسې روان. وابتغاء تأویله، او د پاره د لټولو د حقیقت د هغې. غواړي دا چې د حقیقت او تفسیر او وضاحت د دې آیت هغه موږ دقه شان وکړو لکه څنګه چې زموږ خواهشات غواړي. د دې لپاره لګیا دي. وما يعلم تأويله إلا الله، او نه پوهېږي په حقیقت د هغې باندې مګر الله. او دا ما تاسو وایي چې متشابهات درې قسمه دي. یو پکې هغه دی چې په هغې صرف الله پوهېږي. نو اوس دوی انختی دي په هغه متشابهاتو پورې چې الله د هغې په معنی پوهه دی. لکه تاسو دا واضح ایتونه له ولې نه راځي؟ واضح له چې راشي بیا خو مسله بلکل واضحه کېږي، په دوی باندې بیا رد کېږي. نو ځکه هغه واضحه مسلې له نه راځي. او په دې باندې ډېر زیات مثالونه او زما ذهن کې شتي چې دا باطل پرست د قرآن نه استدلال کوي په خپلو بدعاتو او خرافاتو باندې، خو بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي. والراسخون فی العلم، او هغه کسان چې پاخه دي په علم کې. اوس ګوره که چېرته ته د دې آیت تلاوت کوې که نه، او ته داسې وایي چې وما یعلم تأویله الا الله، او نه پوهېږي په حقیقت د دغه آیتونو مګر یو الله، او دلته ودرېږي، مطلب دی چې حقیقت صرف الله ته معلوم دی. والراسخون فی العلم، او کوم چې پاخه دي په علم کې، دا اوس تا بله خبره شروع کړه. او که چېرته وقف په دې ځای کې وکړي، لکه بعض علما وقف دلته دی وما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم، دلته به ودرېږي. نو بیا مطلب دا شو چې د دې متشابهاتو په حقیقت باندې الله پوهه دی، او کوم علما چې په علم کې پاخه دي هغوی پې پوهه دي. نو دا ما تاسو ته وایي چې متشابهات په درې قسمه دي. دوه قسمونه هغه دي چې په هغې باندې علما پوهېږي. الراسخون فی العلم، پاخه په علم کې. لنډ تعریف د دې دا دی، د دې علماو ډېر تعریفونه کړي چې څه مطلب دی راسخ په علم کې. لنډ تعریف یې دا دی او ډېر خوندور، په علم باندې عمل کوونکی. دې نه مراد هغه علما دي.
راسخین علما کم یو دي چې په علم باندې عمل کوي دا الله والا دي دا شان راسخین علما چې قرآن او حدیث باندې ول الله پوهه ورکړي پرون ما دا خبره تاسو ذکر کوله چې دا نه چې یو سړی به ځان ته مولا وایي دی به مولا شي عالم به شي موږ به یو څو خبرو ته ګورو یو به دې ته ګورو چې ده څه یې زده کړي دي او خو به دا معلومه چې ده څه یې زده کړي دي دویم دا څومره یې زده کړي دي او دریم او ډېره اهمه عمل پې څومره کوي نو کوم چې راسخین علما دي هغوی څه وایي یقولون وایي هغوی آمنا به من ایمان راوړی دی په دې کل من عند ربنا دا ټول د طرف د رب زموږ نه دي ګوره د اوچتو خلکو دا کار دی هغوی د هغه ګمراهانو په شان په متشابهاتو پسې صرف نه دي روان هغوی د متشابهات او د محکمات ټول د چا له طرف نه دي د الله له طرف نه زموږ په ایمان دي وما يذكر إلا أولو الألباب او نسيتنا کلی مگر صفا عقلون والا دې خبرو نه پوهېږي مگر د عقل خاوندان او د دې خبرو نه نصیحت نه اخلي مگر د عقل خاوندان اوس الله رب العزت د مؤمنانو یو دعا ذکر کوي او یو طریقه هم ښیي مؤمنانو ته چې دا دعا غواړئ د الله نه چې دا زړونه هم چېرته کاږه نه شي ولې دا دعا الله دلته ذکر کوي ځکه چې د تېر شوي آیت کې وویلی شو وایي د چا چې زړونه کاږه دي نو هغه په متشابهاتو پسې روان دي اوس ته سوال وکړه الله ته چې یا الله زما زړه مه کږوه او ما په دنیا و آخرت کې په حق باندې مضبوط ساته ثابت قدم په دنیا کې او په آخرت کې آخرت کې څنګه سوال جواب په وخت کې پول صراط باندې تېرېدو وخت کې او بس داسې نور حالات ربنا اے رب زمن لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا مکه ګوا زړونه زموږ وروستو د دې نه چې تا موږ ته نیغه لار وښوه الله اکبر دا ډېره قیمتي دعا ده مکه ګوا یا الله زړونه زموږ وروستو د دې نه چې تا موږ ته نیغه لار وښوه یو خو هغه سړی دی چې د اول نه ورته نیغه لار نه ده معلومه په کږه روان دی دی په کږه روان دی تباه دی خو زه د اول نه ور روان دی یو هغه دی چې نیغه لار ورته ښکاره شي او د هغې نه بعد بیا کږې ته راواوړي لویه بدبختي ده نو دا دعا یاده کوي په مخ یې غواړئ د الله ورسره هغه دعا هغه چې حدیث کې راغلی ده یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک هم دغه مطلب ده چې الله ته زړونه اړې راړې زما زړه په دې دین باندې مضبوط کا حدیث کې ډېرو حدیثونو کې دا خبر راغلی ده چې د آدم د بچو د زړونه ټول د الله د دوو ګوتو په منځ کې دي كقلب واحد لك يوزلج يصرفه حيث شاء الله أړی چې کوم ځای ته خوښه شي هغه طرف ته وغواړي نو ځکه سوال کوي الله ته او یو حدیث کې داسې هم راځي ما ذکر کړی مو مخکې یو پیر تاسو ته او امام احمد راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان هذا القلب كريشه بفلاة من الارض تقيمها الريح ظهرا لبطن ودا د دې زړه مثال داسې دی که نه لکه یو بڼه چې د مرغۍ نه وځي که نه او هغه په دې شړه ځمکه کې پرته وي دا سیلۍ پسې راځي کله یو طرف ته وړي او کله بل طرف ته وړي خو دغه شان دا زړه دی دا ګوره اوړي راوړي او قلب عربۍ کې دې ته قلب وایي او قلب ورته ولې وایي ځکه چې دې باندې تقلب راځي اوړي راوړي په یو ځای نه ودرېږي ډېره یره د مؤمن سره چې زما دا زړه به ګورې آخري وخت کې چې دنیا نه ځم کم طرف ته به اوړي ده اوس خو صحیح ده فی الحال یو سړی دینداره دی په دې مه دوکه کېږه سبا له به دا زړه په دې خبره ولاړي په کومه باندې چې نن دی الله ته پته ده نن چې موږ په کوم هدایت باندې یو سبا له به په دې هدایت باندې یو الله ته پته ده نو ځکه مؤمنان دا دعا د الله نه غواړي
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة او رو بخمنگ تا دا خپل طرفنا مهربانی انك انت الوهاب یقینا تورکون کی بغیر دا غختونا وهاب دا اللہ نوم دے معنی دا آغا ذات چی بندتی لاسه شی غختلنی ہوگا ولا ورکی اوس اللہ منگ لگور سمر سرا کری دی پا دی کی گور لگ منگ دا اللہ نا غختلی دی دیر اللہ بی دا غختون منگ لرا کری دی بی دا غختون اللہ منگ لرا کری تشان دی دا مانم دا آغا رب چی داغا ورکڑ بی حساب دا ربنا یا رب الزمن إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه یقینا تراجم کون کے خلق لرا غورزتا چه شک نشتی پاگی کے یا اللہ تب دا خلق راجم کے معنی دا چتا دا خلق پالتو ندی پیدا کری بلکہ اورستا ٹاکلی دا پائی کسی شک نشتی دا خلق بتا گئی تراجم کے ان اللہ لا يخلف الميعاد یقینا اللہ خلاف نکی دا وعدی اخبلی او وعد دا اللہ صدا چرا خلق برا جمع کی قیامت اس دا کافرانو انجام بیانی او دا ایتون واضح دی دا کافرانو انجام بیانی انجام دا کافرانو مطلب چاچی دا خبری بیا ندی منلی او دا کتابی ندی منلی دا کم چی اس تفصیل ذکر شو دا ہوئی حال دا جا ان الذين كفروا یقینا کسان چی کفری کڑے دے لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم لری بنکی دا دوی نمالونا دا دوی او نبچی دا دوی من اللہ شیئا دا عذاب دا اللہ نسشے بچی او مالونا بدی ذکر کرو ځکه چې په کفر کې د واقع کېدو یو وجه دا ده چې سړی د دنیا سره دومره محبت کوي چې آخرت ته د سره توجه دی نو الله وایي همدغه دنیا چې د کومې دنیا د لاسه دوی د کفر کړی دی دا دنیا به د الله د عذاب په مقابله کې هېڅ فایده ورنه کړي او دا د مسلمانانو دپاره هم دا خبره ده څوک چې د دنیا دپاره لګیا د بېدیني کوي که نه او د دنیا د پاره د الله عبادت په صحیح طریقې سره نه کوي د دنیا ګوله زره برابر فایده دله په آخرت کې نشي ورکولی واولئک هم وقود النار او هم دغه کسان دوی خشاک د اور دي کدأب آل فرعون حال د دوی پشان د حال د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او داغ کسانو چی دا دوین مخکیو فرعونیان اولی خاص ذکر شو سمودیانی ذکر نکڑو عادیانی ذکر نکڑو وجه دا دا چی بنی اسرائیلو کی دا فرعون دا قصه ډیره مشهوره کاغه یهودیان دی او کاغه نصارا دی نو آغا سو که وتا ذکر کړو چې باگوی که مشهورو دا نصارا دا یهودیان چې غاړه نیک دي د حق ته الله بالکل حال د دوی په شان د حال د فرعونیانو دی سی چل کړه وګوي کذبوا بآیاتنا دروغجنې ګڼلي آیتونه زمن فأخذهم الله بذنوبهم نراوني والأغوي لرا الله فسبب د گناهونو داوي والله شديد العقاب او الله سخت عذاب والده دا قسم آیتونه وسرم یاد ساتي ځکه چې ډېرو ته به صرف دغه یاد دی چې الله غفور رحیم الله په ګناهونو رانیوم کوي فاخذهم الله بذنوبهم بل دا چې الله هغوی سره ظلم نه و کړی چې هسې رانیولي رانیولي و د څه د لاسه ګناهونو د لاسه
اوس الله رب العزت پیغمبر ته وایي چې ته کافرانو ته دا خبره وکړه. د دې نه مخکې چې موږ دغه آیت ووایو د دې په شان نزول کې یو څو خبرې بیانېږي. یو خبر هغه دا بیانېږي چې کله مسلمانانو ته فتح ملاو شو په بدر کې او مسلمانان یو سو، نو رسول صلی الله علیه وسلم د مدینې د یهود را جمع کړو. د یهودو چې کوم بازارو خصوصا د بنو قینقاع قبیلې خپل بازارو غټ او یهودیان اکثر تاجران و مالدار خلک، نو د هغوی په هغه بازار کې را جمع کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا وویل ای یهودیانو، د قریشو د حال نه تاسو خبر شوئ چې الله څنګه ذلت په هغوی باندې د بدر په میدان کې راوستو. فاسلموا قبل ان يصيبكم ما اصاب قریشا، نو اسلام قبول کوي مخکې د دې نه چې دغه حالات په تاسو راشي د کوم حال چې په دغه راغی په قریشو باندې. تاسو ته ښه پته ده چې زه نبي یم، ستاسو په دې کتابونو کې زما تذکره ده. هغوی ورته جواب کې ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی لا یغرنک، په دې مه دوکه کېږه ته د یو داسې قوم سره مخامخ شوی وي چې د هغوی څه تجربه نه وه د جنګ، او ولئن قاتلتنا، او که تا چېرته موږ سره جنګ وکړو که نه نو بیا به تا ته پته ولګي چې اوس ته کسانو ته مخامخ شوی، اوس ته سړو ته مخامخ شوی. نو په دې مه دقیقه کېږه قریشو سره چې دی تجربه نه وه. الله رب العزت د دې آیت کې ځکه خبرې جواب ورکړه. قل اوایا للذین کفروا، هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی، ستغلبون، زر ده چې تاسو به مغلوبه کړی شئ. مغلوبه کړی شئ یعنې مسلمانان به په تاسو باندې غالبه شي. ځکه بعض علما دا هم وایي چې دا خبره عامه ده ټولو ته، ټولو کافرانو ته، نو ټول مغلوبه کړی شو. دغه یهودیانو الله په مسلمانانو له بری ورکړو که مسلمانان غالبه شو هغوی مغلوبه شو. که دا آیت عام مشرکانو ته کې د مکې مشرکانو مغلوبه کړی شي، مؤمنان په غالبه شي. دا خو په دنیا کې ذلت دی، آخرت کې وتحشرون الى جهنم، او راجمه بکړی شي جهنم ته، وبئس المهاد، او بد ځای تیار کړی شوی دی دا جهنم. قد کان لکم آیه، یقینا شتي ستاسو دپاره نښه، نښه یعنې عبرت، ستاسو دپاره د عبرت خبره ده، ستاسو دپاره د سوچ خبره ده. فی فئتین التقتا، په دوو ډلو کې چې مخامخ شوي وي دواړه. هغه دوه ډلې، یو ډله د مسلمانانو بله ډله د کافرانو. دې کې اشاره د بدر غزا ته ده چې په هغه دوو ډلو کې ستاسو دپاره د سوچ او د فکر خبره ده. الله وی سوچ کوه، فئة تقاتل فی سبیل الله، یو ډله جنګ کو په لاره د الله کې. د صحابه کرام سره پاسه 300 کسان وتي د الله د دین دپاره. او د جهاد مسله موږ مخکې ذکر کړی او تفصیل بیان شوی و فی سبیل الله معنا او مطلب. نو صحابه کرامو چې څومره هم جنګونه کړي دي هغې د الله د رضا دپاره کړي دي، د الله د دین دپاره یې کړي. نو اوس دې نقشې ته ګوره او سوچ ورته کوه، ځکه چې الله وایي په دې کې د ټولو دپاره نښه او عبرت دی. یو ډله راغلې ده د الله د دین دپاره، واخرى کافره، او بله ډله کافره ده. یو طرف ته کافران دي، بل طرف ته مؤمنان دي. کافران یو څو کسان دي، معمولی اسلحه ده. کافران ډیر کسان دي، ښه اسلحه ده. مؤمنان یو څو کسان دي، معمولی اسلحه ورسره ده. اصل خبر هغه دا دی چې دا ډلې جنګېږي پسه،
اصل مسله دا ده، اصل مسله د دې نه دی چې اسلحه چا سره ډېره ده او افراد چا سره ډېر دي. خبره دا ده چې راغلي سندونه خو الله ووایي چې فئة تقاتل فی سبیل الله، دا یو ډله راغلې ده د دې دپاره چې د الله دین غالب شي، دا بله راغلې ده د الله د دین د مقابلې دپاره. يرونهم مثليهم رأي العين، دوی هغوی لره لیدل، دوی هغوی لره د خپل ځان نه دو چنده په لیدلو د سترګو سره. دوی لیدو هغوی دو چنده په لیدو د سترګو سره، و دوی لیدو هغوی دا ټول ضمیرونه دي، دوی لیدو هغوی چې د دوی الله مؤمنان یادوي که د دوی الله کافران یادوي. نو دې کې دوه قسمه وضاحتونه دي. يرونهم، يرون لیدو دوی، که دې کې موږ دا ضمیر راجي کو مؤمنانو ته، خو دا خبره روانه ده انشاءالله سورة الانفال کې. الله رب العزت په اوله کې د جنگ چې شروع شوی نه و که نه، دا کافرانی د مؤمنانو ته لږ ښکاره کول. ولې ورته لږ ښکاره کول؟ چې دوی په ډاډه شي ورشي. بیا چې کله دا جنګ ونښتو که نه، الله ورته بیا ډېر ښکاره کړو. د دوی د شمار دو چنده او حقیقت کې دو چنده او ډېرو د هغې نه هم زیاتو. ولې ورته الله بیا په جنګ کې لږ نه ښکاره کول، په هغې کې ورته داسې ډېر ښکاره کړو چې دوی ته دا اندازه ولګي چې الله رب العزت په دوی لوی رحم او کرم کړی دی چې دې غټې ډلې سره د دوی جنګ روان دی او الله د دوی مرسته کوي. او که چېرته موږ ضمیر راجي کو کافرانو ته، نو خو واضح دی چې کافران وو په اصل کې لږ، خو الله رب العزت چې کله جنګ ونښتو نو دا مؤمنان کافرانو ته د خپل ځان دو چنده ښکاره کړو چې دوی تیښته وکړي او دوی ویریږي. چېرې دا خو دا خلک ډېر زیات دي. را به شي سورة الانفال کې الله په اوله کې کافرانو ته د مؤمنانو هم لږ ښکاره کړي. ولې؟ چې دوی د دې جنګ نه ونه تښتي، چې دا جنګ وشي. نو هغوی چې دا مؤمنان وو هغوی دا څوک هېڅ ورځو، خو چې جنګ ونښتو الله ورته مؤمنان ډېر ښکاره کړو، نو په دوی یره راغله. والله يؤيد بنصره من يشاء، او الله مضبوطی په مرستې خپلې سره چا لره چې وغواړي. هغه خبره ده اوس چې ما تاسو وکړه چې خبره د افرادو او د طاقتونو نه ده، دغه اسباب دي، دا به لټو. خو را به شي انشاءالله په سورة التوبه کې، عفوا سورة الانفال کې الله وایي چې څومره طاقت ډېرولی شي ډېرې کوي، خو دا بیا هم اسباب دي چې څو پورې د الله مرسته نه وي که نه، هغه ته پورې څوک نشي کامیابېدی. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، یقینا په دې کې عبرت دی د پاره د خاوندانو د عقلونو. د عقل خاوندان په دې خبره سوچ کولی شي، په دې کې ډېر لوی د سوچ خبره پرته ده، خو د هغه چا دپاره چې عقل یې کار کوي او یا عقل استعمالوي. اوس د دې نه بعد الله رب العزت په دې روان آیت کې د شهواتو اصول بیانوي، اصول بنیاد. شهوتونه چې څومره هم دي په دنیا کې که نه، د انسانانو چې کوم شهوتونه دي د هغې بنیادونه او اصول بیانوي په دې روان آیت کې. او ورسره دا یاده کوي دا شپږ اصول دي، شپږ بنیادونه دي د شهواتو. د همدې دا کوم مخ چې تاسو کولاو کړی دی نظر هم پرې لګي که نه لګي؟ په دې کې اولنی آیت څه دی؟ بارک الله فیک. کافرانو له فایده نه ورکوي، مالونه د هغوی، بچي د هغوی، هېڅ فایده د الله د عذاب په وخت کې. موږ دا خبر وکړو چې د کفر یو ګټه وجه دغه ده چې سړی دنیا له ترجیح ورکړي. نو دلته اوس الله
د دنیا د شهواتو باس کوي او دا کم شپږ اصول چې بیانېږي که نه دا نه دی چې دا حرام دي دا د انسانانو فطرت دی چې دې خبرو سره محبت دی خو خلک دوه قسمه دي یو هغه دي چې د دنیا او د دنیا د شهوات خپل غم او سوچ او فکر ګرځولی دی د سر آخرت ته ګوري نه دا پکې تباه و برباد شوي دي او دا لار د کافرانو ده او بیا چې څوک په دغه نقش قدم روان دویم هغه دي چې هغوی دا وسیله ګرځولې ده د دې سره محبت کوي هغه محبت یې په حدودو کې دی ورته پته دی چې دا اسې پاتې کېدو والا دي نو خپل دین پې نه خرابوي دا دوه قسمه خلک دي ته به کوشش دا کې چې ته د دنیا د شهوات یو خو د مباح په حدودو کې استعمال کې او محبت به ورسره هم دومره کوي چې ستا په زړه کې د الله سره چې کوم محبت دی چې هغه کم نشي دین سره چې کوم محبت دی هغه کم نشي لکه پیسو سره زموږ د ټولو محبت دی که نه ستاسو سره محبت نشتی نشتی خو د ټولو یو شان نه دی د ټولو یو شان نه دی بعض د پیسو بندگی کوي لکه حدیث کې راځي عبد الدرهم عبد الدینار بعض سره محبت کوي خو هغه په حدودو کې دننه چې بس د ده د ګزاره پې رواني د ده د ژوند تیریږي جوړه جامه خپله د بچو غم خادي او نور اصل توجه د ده هغه دین ته چې دا دین رانه ګډوډ نه شي نو دا سړی ملامته خو نه دی دې بغیر د دنیا نه خو ګزاره نه کېږي او دا خو د بعضو صوفیانو او جاهلانو دا عقیده ده چې دنیا به بالکل پرېږدي او په یو ګوټ کې به ناست دا طریقه د رسول وسلم نه دنیا هغه هم کړې وه صحابه کرامو دنیا کوله خو هغه نیکان خلکو دنیا د هغوی هغې یو حد او ما یو پیر دوی تاسو ته دا خبره کړې وه چې دنیا سره به ژوند داسې تېری کړي لکه ته چې په کشتۍ کې سور او د کشتۍ په اوبو کې روان یې اوس که دا کشتۍ دې اوبو ته ننوته که نه نو دا کشتۍ ډوبېږي او چې څو پورې دا کشتۍ په دې سر روانې که نه نو دا کشتۍ بچ ده دغه شان د دنیا سره به ته ژوند تېری ډوبېږي او پکې نه ځکه که دننه ورلې بیا دې راکاږي او بیا دې خصم تباه کوي خو که سرسري روانې له پاسه نو صحیح سفر پکې خپل کوه لکه څنګه چې دا کشتۍ روانه ده بره خپل منزل ته ورسېده ته خپل منزل ته منزل زموږ آخرت دی آخرت ته پکې سفر کوه یا بله دا چې لاس کې ساته زړه ته یې مه کوزوه ځکه چې زړه ته یې کله کوزه کړې که نه نو بیا به د هغې سره چې دی ستا دین ته نقصان رسي الله رب العزت دی آیت کې وایي زین للناس ښایسته کړی شوی دی خلکو ته حب الشهوات محبت د خواهشاتو سره خواهشات ډېر دي خو ما تاسو ته ووایي چې دې آیت کې هغه بنیاد بیانېږي چې د خواهشاتو بنیادونه کم یو دي زین للناس خلکو ته ښایسته کړی شوي دي نو بله فایده یاده کړئ یو هغه دی چې الله ښایسته کړي دي د حلال په مرتبه کې دا ټولو ته ښایسته دي او یو هغه دی چې شیطان یې ښایسته کړي هغه د حرامو په مرتبه کې دي للناس ټولو خلکو ته که دیندار دي او که بېدینه دي د دوی د شهواتو سره محبت دی دا فطرت دی هغه شهوات څه دي الله یې ذکر کوي من النساء د زنانو نه ټوله لوی شهوت دی زنانو سره محبت او شروع یې د زنانو نه وکړه وجه دا ده چې لویه فتنه رسول الله صلی وایي چې ما پرېښودې د دې امت ته زما نه بعد چې کومه لویه فتنه پاتې شوې د دې امت ته هغه فتنه د زنانو ده فتنه د زنانو لویه فتنه چې د انسان دین او دنیا تباه و برباد کوي هغه د زنانو فتنه ده والبنین او د زامنو سره محبت فطرت دی زامنو سره محبت دا فطرت دی
او زامن څنګه چې الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې د دنیا ښایست هم دی، دنیا پې ښایسته ښکاري، بل دا چې مور پلار امیدونه د هغوی سره تړلی شوي د الله نه بعد. والقناطیر المقنطره او د خزانو جمع کړی شو من الذهب والفضه د سرو زرو او د سپینو زرو نه. دې سره فطرت کې محبت پروت دی د سرو زرو سره او د سپینو زرو سره. والخیل المسومه او د اسونو نشاندارونه. مسومه هغه اسونه چې په هغې نښې لګېدلي، نښې، یا بعض علما وایي هغه اسونه چې برګ بروږي، چې برګ بروږي دا ډېر قیمتي اس وي په مقابل د هغه اس کې چې هغه یو رنګ وي. یا المسومه هغه اسونه چې د تندي کې سپینوالی او د خپو کې معمولي سپینوالی، او دا په اسونو کې قیمتي اس وي. د دې سره محبت، او دې سره محبت دا نه چې پخوا ووسلي چې د اس سره ګوره محبت په هره زمانه کې دی، اوس هم د اسونو سره محبت دا د تقریبا هر انسان په زړه کې پروت دی. والانعام والحرث او د څاروو او د فصل نه. څاروو سره محبت په دې دی چې خوراک او څښاک کې دی، پی تسکي، ماسته، شملې، غوښه، ځمکه، فصل، د هغې نه هم د خوراک دی. نو دا هغه اصول دی ښه، شهوات نور هم شتي، خو دا د شهواتو بنیاد دی چې کوم الله ذکر کو. بیا سبحان الله علما وایي الله په ترتیب سره ذکر کړي دي، په کوم ترتیب چې ورسره انسان محبت کوي. څنګه لکه د ټولو نه اولنۍ زنانې ذکر کړي دي چې کله سړی بالغ شي، نارینه چې کله بالغ شي نو اولنۍ سوچ د ده صحیح چې ده واده وکړي، بس چې کوم ځای کې کیني پاسې بس غریب دغه فریادونه کوي، واده کته واده به چې کله واده وکړي نو الله وګوره زامن دویم ذکر کړي والبنین، بیا د بچو سوچ شي چې الله به بچي راکوي که نه به راکوي، او دا به جنۍ او که دا به هلک وي. بیا چې کله دغه خبره وشي نو والقناطیر المقنطره، بیا د سرو زرو د سپینو زرو خزاني چې اوس د دې بچو تربیت وکړي او دوی له چې دی څه خرڅ خوراک پیدا کړي، بیا په دغه پسې منډې کړي. نو په هغې پسې بیا دغه اسونه او څاروي او جیداد او فصلونه ټول دغې پسې راسي. خو الله څه وایي دې ته غوږ کېږده، ذلك متاع الحیات الدنیا، دا فایده د ژوند دنیوي ده. متاع په عربۍ کې وقتي طور فایدې ته وایي، متاع په عربۍ کې هغه فایدې ته چې هغه وقتي طور ده. الله ګوره الله داسې ونه وایي چې دا فایده مند نه دي، دی فایدې دي خو وقتي طور دي، وقتي طور د همیشه نه پاتې کېږي. نو تا ته الله وایي هوښیار اوسه، دوکه پې نه شي، ګوره دا همیشه نه دي، نه د زامن همیشه، نه د ښځې همیشه، نه د اسونه، مالونه او ځمکې او فصلونه همیشه. والله عنده حسن المآب، او الله چې دی د هغه سره ښایسته ځای د واپسۍ دی، ښایسته ځای د واپسۍ چې الله سره دغه جنت دی. معنی ده چې صحیح د دې خبرو سره محبت کول هغه فطرت دی، خو مخې ته جنت ساته. که غواړې چې جنت ته ننوځي نو هغې لپاره به محنت کړي. بل دا چې دلته هم نعمتونه شتي او جنت کې هم نعمتونه دي، الله وایي هغه ډېر غوره دي. او یو وجه د هغې د غوروالي دا ده چې هغه همیشه پاتې کېدونکي دي، هر چې دنیا د دي د عارضي دي. سبا به انشاءالله شروع کوو د 15 آیت نه. رب العالمین دې موږ د هر قسمه فتنې نه وساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.